د لوګر ولایت مرکز الوزیو سیمه کې له پاکستان هیواد څخه راستنې شوې لسګونه کډوالې کورنۍ چې په خیمو کې شپې ورځې تېرولې وروستیو سیلابونو کې ورته سخت مالي زیانونه واوښتل او دې ته مجبور شول چې خپلې میلې پرېږدي او د سیلاب څخه د ژغورنې په موخه یوې امن سیمې ته انتقال شي. د لوګر ځایي چارواکي وایي د سیلابونو څخه د ژغورنې په موخه لسګونه کورنۍ لپاره د لنډې مودې لپاره کمپ جوړ کړی دی چې لومړنی د اړتیا وړ توکي هم پر وخت پرې ویشلي دي. پرېکړه همداسې وه چې دوی به د هغه ساحې نه چې په هغه کې خطر دی د سیلاب راتلو احتمال پکې ډېر دی د هغې ځای ساحې څخه یې رانقل کړل او داسې یو خوندي ساحې ته یې راویستل او خوراکي توکي د اوبو سیستم او دا ټول شیان موږ دلته ورته برابر کړي دي او دا ټول به انشاءالله د ترتیب کوو د موقت لخبر د کې موږ دلته راوستي او هغه بیرته انتقالېږي چې کله له خیره ځمکې ویشي لړۍ ته شروع شي. دغه راز سیلاب ځپلې کورنۍ د اسلامي امارت مسؤلینو د دغې چارې او پر وخت همکاریو څخه ستاینه کوي او په راتلونکي وخت کې ترې د لا زیاتې پاملرنې غوښتونکي دي. د سیل ډېر تاوان را رسولی ده، خیمې ټولې راته لاندې کړي دي سیل او موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته راغلو دا ځای موږ ته انتخاب کړو. نو اسلامي امارت نه موږ ډېر خوشحاله یو. موږ سره چې کله سیل راغی موږ سره ډېرې منډې تړلې وکړې د شپې له 2 بجو پورې موږ سره منډې تړلې ویلې. د یادولو وړ ده چې په وروستیو ورښتونو کې د راغلو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکې ویجاړې شوي دي.